اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه. یو ملګری پوښتنه کړې ده، یو سړی دی د اسلام دعویدار دی، وایي زه مسلمان یم، زه مؤمن یم، بیا په داسې شیانو عقیده ساتي چې د اسلام مخالفي، آیا د مسلمان پاتې کېدی شي کنه؟ نو جواب دا د اسلام مخالف شی باندې چې عقیده ساتي، نو کداغه شی د اسلام د داسې حکم مخالفي چې هغه قطعا ثابت وي او د داغه باوجود د دې مخالف شی عقیده ساتي، دی بیا مرتد دی. او کنا دغه حکم په دلیل قطعی ثابت نه دی، بیا فاسق دی، دل پکار دادی چې د دین ځانو ساتي. الفتاوی شرعیه اول جلد صفحه 151.